د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق د بغلان د مرکز او ولسوالیو څخه لیدنه وکړه او هلته یې د مدارسو له محتممینو سره د ښوونیز وضعیت په هکله مفصلې خبرې وکړې. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د کمبو ښوونځي د بیا رغونې چارې د پوهنې وزارت د پراختیایي بودیجې په مالي ملاتړ د 352,000 افغانیو په لګښت سره بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست ولایت په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شوه. د یاد ولایت پوهنې مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې دغه کتابونه د ولسوالیو د پوهنې امریتونو ته استول شوي او په دویم پړاو کې به یې ښوونځیو ته د ویش لړۍ پیل کړي. د پوهنې وزارت د سرچینو او ادارې معینیت له لوري د هیواد د ولایتونو د پوهنې ریاستونو مالي مدیرانو ته د سیستمونو، د مالي اسنادو د پړاوونو، تدارکاتو او بودیجې د مسایلو په هکله مسلکي او ښوونیز ورکشاپ ترسره کړ. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ضیاء المدارس دیني مدرسې اړوند د 7 تنو حافظانو د فراغت مراسم ترسره شول. په ولایتونو کې د درسي کتابونو د ویش د پروګرام له مخې په د وروستیو کې د سرپل ولایت پوهنې ریاست ته 200,000 ټوکه درسي کتابونه ځانګړي شوي دي. د سرپل پوهنې رئیس مولوي محمد رحماني وویل یاد کتابونه به ډیر ژر د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو زده کوونکو ته وویشل شي. الحاج محمد ظاهر سروري چې د پوهنې اړوند یو له فعال شخصیتونو څخه دی د هرات ولایت د شهید صافي الله افضلي ښوونځي سره د 100 میزونو او څوکیو مرسته وکړه.